السلام علیکم دوستانو، زه د یوسخان بھائی یوټیوب چینل نه تاسو ټول ته ډېر هرکلی وایم د یو نوي ویلوګ سره. موږ خپل کزن د تر زامن سره یو ځلې بیا آوټینګ پروګرام دی، لوکیشن به ډیسایډ کړو انشاءالله. په لاره بای لوګ دی ملک سعد، ملک شهباز خان ها ویلوګ لینډ د کوټې دی ها زمونږ د هلکان چې ډېر سلو دي سلو دی لټان دي که نه ویلي یو لس نیمې شوې. ښه به ډیسایډ کوو، په لاره به تاسو اپډیټ ساتم، زموږ سره اوسئ. سلامونه خلکو، خلک راووتو اورې باید لوګل دران دي، موږ سب کور نه راووت دران دي دغه ګاډي کې زنده‌باد. په هغې کې سات شهباز به پیپرې شروع شي او ځلان حمزه به دغه ته لاړ شي کالج یونیورسټۍ ته، او دا اخرې ورځ سات دی، شهباز دی، ځلان دی، حمزه دی، ګل باچا دی. ګل باچا وایي ستا سره کښېنم اورې یو ما ورته ما یې د هغو د ګاډي شیشه م غټه ده، یو ته م ښه ښکاري. قربانا ماشین به ودورو سه ورسلم به کارتوسه ټوپک امریکني سره بډکې غاړه کوي پخوا کمله کوي ملک به جرګه مارو ملا کړي ورځې د جرګې हाँ नहीं सारे गुना टाइम लगा दे. अस्सलाम वालेकुम दमान ग्रैंड टुडे कालाम बशरा ala kandi nagashi سمجھ تا پلان دی دا باندې پورې بلاړ شو هغه نه په خپل درشته ګور سین په غاړه نو د مدینه غر نه دی برا چیلا نه اول دا خپل درشته زمان او یاد ورور بیان راوستو د خیراتو ورته بخیل کنه سیده ښه سیده کنه چې پیته با غاړه کله لې مړه کم کم یارا ان شاء الله 2030 سپیډ نه سپیډ په چاینا کې یو غاړي ته نهسته موټر ته باوا کې ورته سره موټر او دغه شان دوستانو زموږ بقای 15 تر زامن چې د مخکې دغه پریس ګاډي کې ځلان په ګاډي کې نسو پیرات فقیران لیکھاں تے لکیراں عجب تو میرے مولا کی موجاں تے کی پیڑاں خاندل کې وسله کوم د کټه پکا سودا کو سبزی خو منګر اغستی وا ماټه علاقو کې او دلته اوس روټي او د کولډ ډرینکس وغیرہ بندوبست کو او بیا ان شاء الله روانه کو برا کوشش کو چې ټاپ تک جو نه ایټم کې ټاپ تک ګوره کې وخت دل کې واړه سره هم دي کنه نو کوشش کو دا د څه څه باندې کې مونږ څه کې ګورل ته راوښو نو دا زلان دی غاړه خپل دل کې پاساو شوی دی لګاو دیګو ورته موږ خپل غاړه ته روانه لیټس سی ویو تاسو نه یو نظر څنګه की कोई समझेगा रमज़ तेरी मैं ते मुख दिए समझ मेरी तेनू लभदे सारे राह भुलदे नी तेरे राज कदे खुलदे नी अजब तू मेरे मौला کیمپینګ پورت طرف ته خو نه ځئ که نه هغه زمونږ ځای چې دی یاد دی موږ شپه کیلو دغه ځای دی او بره جدا طرف دی اوس خپله خوښه ده څنګه یې خوښه یې نو دې طرف ته خو زه شته او دا طرف ته نه مګو دغه ځای کې اوبه موبه بیا نه یو کوم ځای کې دې طرف ته کیمپینګ پورت نه خپله پټي هلته ځو
خپل وخت غوړې څه نه ما کم سیل مزه او آسان دی دا ګاډي را روان دي زه سیده زبر سیده سیده ورته سیده راو کړه سیده دا برو سیده راو पीरा ते फकीरा लेखा ते लकीरा अजब तू मेरे मौला की मौजा एंड फाइनली वो راو بلاندې دي کبرې गबीन जबा ما څه سره اخوا गबीन जबा ټاپ دی موږ دلته کې په دې روډ باندې دلته یو ګاډي ودرول او په دې لاره باندې ہوتے ہوئے all the way to here بهترین سپاٹ بهترین لوکیشن برا اسی فضل هایکینګ کول خو اړ از ضرورت هم نشته بهترین لوکیشن دی ناسي ځای برابر دی لوکیشن سیټ دی لوکیشن تاسو نه ویو او لاندې ته خړم شته اخوا او بم شته خو برابر بهترین تقریبا 10-11 کسان یو 10-11 کسان د پر اندازه مور دن انف دی یوزلی ملګرو دونه ګروپ یې هم نو دیټس اټ was the cooking program the time per time दोस्तों अपडेट्स तो मिलेगी बेंग सड़ा हो नहीं बस सड़क होने लक्ष्टडी प्रियस्तडी कडे वाया बल बाकी गेम तो मौका मिला हो शवा सा पसट साबुन हुआ मा सड़क हो नहीं साबुन हो खैर कैमरे को हाथ हिलाया आपके साथ प्रैंक हुआ है प्रैंक हुआ गप लगा हुआ एक ही बाकी बीमार है ना जोड़ा है خپل بعد د موبایل ته ناسه وخت په ګاډي کې راوته ناسه او دبن خان کوکینګ سیستم برابر ای دا دان دې دا مړه دا کس زما کزن زما ترز وای او چکر پارمان باندې اخر فائنلی ګل بچا راورسي دوستړه خو نه خدمه برابر برابر زګه څنګه د ګل بچا خسته ده کنه برابر ده کنه او دبن خان ته دعا کې کنه کې بالکل کو سم سم راوي دا زمونږ تر زوی پخله کوي دا خوشا سمسای تلای شلو دي دا بس ناستي وګه ماتي کې موږ سپینه کاو دا بس تمره حمزه خان وای کنه هلو هاو ار یو آل څنګه حساب ده my all friends او دغه چې ده 16 وس ماحول ریډي ده دا سر په بند ان شاء الله زوبه ګول باسه چکرلا جلان خانم ده ایپیم ده پیرو کورونا وایرس وایب درول دی مولا دغه باقی سیٹ تناسته موبایل له गेम नहीं तू मुझे ये बता तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं दबंगन څنګه चलो मेरा वही जागा था जना को बस नंबर राव पीरा ते फकीरा लेखा ते लकीरा اه بس یو زوزي کی گاډه فیل شو بیا راغ شو ما څنګه बड़ा खेड़ा बाजी چلا کنټینټ جوړو راځو راځي له خو به دا غم ټکول واړی کنه رواني زمون به گیمونو کنه چې دې رنگین کوډ به چاله وکړو غالک به ټول شپه یخ کې نه وای دا به سر کومه صحیح ده دا گیم پات دا سر کوم سرکې وای تاسو یو رنگین وکړو موږ دلته وکاو صحیح ده صحیح ده یو کوډ مونږ یو ساده زمونږ دی یو رنگین تو سه شابازه صحیح ده او تو سه وای خبرې کوی واچ اینڈ لرن دلته مهمان یار مهمان خیر مهمان یار مهمان دلته پرتو غو پته کړي ګوره دلته پرتو غوايه کنه ما غلي حساب ورو 1 2 3 4 1 2 3 سکور کې دلته راځي 4 او 3 وو 4 दिन होता था गेटे वाला जाया हुआ 4 दिन जा रहा होगा 1 2 3 4 दिन में राख ले
3 4 دل درازي هغه دوکه ما کوی تر شو لا دوکانه کوله دا غیر خو دی پتین وا اه ودلو بس ثبوت یو پورا ده خو دې پتین وا حساب مې غلط کړو اسلام دی تاسو لاول لګو کو کنه خیر بیا ګورا چې نمبر شو بیا شي دا بلم لار 5 دو باندې تو फकीरा लेखा ते लकीरा اړه خماول ډېر خواني خیر کې چې ایستا په فواوري وانا کانو کې की मौजा ते की पीड़ा دا خیر دنه مسخه آیه رسول غری غوړي بکړي نه نه لاندې وي سپیشل ولیم نه نه بېمان په لګي شاشه دا ده पीरा ते फकीरा ځان مزان لا کابلې کې ते लकीरा अजब तू मेरे मौला की मौजा ते की पीड़ा او دغه شان خوراک نه فورن بعد موږ کیمپینګ پاټس طرف ته روانګي وکړه دوگیش بھائی کلاس पीरा ते फकीरा लेखा ते लकीरा अजब तू मेरे मौला سیستم سہولیات ते की पीड़ा السلام علیکم زغم دا یو شپه بدلته وګو جناب زیاتې وکړه دلته راغله دا چې ورسته کنه سیده لار موږ سیده د بل لار وګړه موږ د بل سیده لار ده سیده لار هدا و سیف ته ایون جال مال تاو ده بلی ګوره تا ته به आवाज دانه اویلیبل تا ته به کمرې مخې ته دغه اویلیبل دی دا منډوګه تا ته پینځه زبردست یار اون په کوم ځای کې شته تا به تر ټول لاست ها بالکل اخره کې دا هغه کوم دي کنه کیناستو زم ها ګډ یار او دا د بنګ ټول بیچلرز دی او کنه فیملی دا بغشته یا به ټول پاوډونه چې دا خو ګورنمنت جوړ روم سي ها زبردست رومي وای ګیټار او ګرمي وبا هر شی واشروم به هغه صحیح درو پروف په نوټر بکی هر څه سو د بنجبې ټاپ ته پارکینګ ته چې کومه لاره تللې ده نو هغې لارې سره یو بل لاره جدا شوې ده سیده زه به تاسو ته واپسې کې اوس وښیم نو هغې لارې ته چې بلکل سیده لاړ شي سیمټي لاره تاسو پخپله به مو پېژنئ هغې سیمټي لارې چې تاسو سیده راشئ که نه لږ بهترین ده کیمپینګ پارک تاسو اوس ولیدو بهترین فیملی انوایرمنټ پیسفل انوایرمنټ ډېر بهترین او هلته هسې هم ګڼه ډېره زیاته یا بل کم دغه چې ګبینجبا ټاپ چې د هغې سره چې کوم پارکینګ دی نو هغه ځای وران شوی دی ناستې ځایونه پکې هم خاص نشته او څنګه چې لیا ما خو دا مشوره ده چې بجای د دې چې تاسو اوبره ګبینجبا ټاپ ته وخېږئ هغې وران لاره باندې یا لاندې به سټې وکړئ نو دا لاره ډېره ښه ده کیمپینګ پارکس دې ډېر ښه دي تاسو دا لیدی شئ ویډیو کې رضامان بھائی لوگ
लब लब हार गए यहाँ ते जिंद अपनी تروم انګلیش کا موړو ساده کنور سنې ته خاصه مدد کیدل د بکوزي کې لاندې کولې شي اجازه نه کوي دوسرا होटल सिस्टम شته کنه ته مخ خندل دا होटल सिस्टम شته کنه होटल درګه سوشالې بګم دی او دغه دی سوشالې بګم کوي توکل په خوده دا ګروپ یو څو ته سرانو باسه په جمع تاسو باندې ډیپند کوي ریګټ باندې ریګټ شادي شوده حضرت نه لا دا یو غړو دی په سي اصل زړه پاسه راځي جاو باندې ته وباسي کلاو الله کماله کلاو او پدې لار باندې چې پدې لار ته سره وخی کنه نو دا خو بهترین یو کیمپینګ پارټ او خلاص خراب شوی دی البته پدې تنګیز تاسو اوسئ په دا باندې بر ډېر بهترین او بیسټ ویو اوس ټایم زموږ سره قلت ده کنه موږ بتلیو پدې لار باندې جناب خاجي ها بس هم دې سره زمونږه نننې ویلاګ اختتام پذیر کیږي بس موږ خپل چکر موږ ولګو دا کیمپینګ پارټ زمونږ راکوس شو او بس اوس روانګي کوو او د دې سره زموږ نننې ویلاګ وایند اپ کیږي سر ترسي او دا نیکسټ ویلاګ پورې زموږ سره اوسئ امید لرم دا ویلاګ د ویډیو تاسو خوښ شي او خپل کمنټس نه خپل رائے نه ضرور چې موږ خبرو په کمنټس کې چې موږ ته پته لګي زموږ به اوسه افزای کی نو موږ ته پته لګي چې زموږ په ویلاګ کې څه نقصانات دي خپل رائے نه خپل قیمتي رائے نه اپینینز نه لازمي موږ خبرو هم د دې سره یورز خان بای ساینینګ آوټ